سلامونه مو هرکلی کوم د ریحان نیوز میډیا درنو کتونکو ستړي مشئ له هرات وروسته لسګونه ځوانانو نن ماسخوتن د خوست او کابل په ولایتونو کې د تکبیر ناره اوچته کړه. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماسخوتن مهال د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. او نن ماسخوتن په خوست او کابل کې هم لسګونه ځوانان د ښار واټونو ته راوتلي وو او د الله اکبر ناره یې وهله. د خوست یو اوسیدونکی رحیم الله وایي دا غږ او حرکت د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ دی او انشاءالله په ټول افغانستان کې به دا ناره پورته کیږي. همداشان نن د ټولنیزو رسنیو کارکونکو هم له خپلو والونو همدا د تکبیر ناره پورته کوله او په ټولنیزو رسنیو کې د الله اکبر کلمه خورا زیاتو خلکو لیکلې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په دې اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکي نن د الله اکبر سپېڅلې ناره افغانان د سولې ژوند ابادۍ او انسانیت ته د درناوي او د مستحکم سولیز افغانستان لپاره کاروي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو هیله ده چې راپور به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.